د پاکستانی پوځ الوتکه رانسکوره شوه. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د پاکستانی ځواکونو تلفات دوام لري. په تازه پیښه کې د دې هیواد یوه بله پوځي الوتکه په پښتونخوا کې رانسکوره شوې ده او په پایله کې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا په څو لنډو ورځو کې د پاکستانی پوځیانو دوهم الوتکه ده چې سقوط کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.